ګلونه په خندا شوي سپرلی لیونی شوی دا اوس نه ای جانانه له مودې لیونی شوی دا خلک چې مولا مولا کوي نو څه چل نشته دی دا خلک چې مولا کوي نو څه چل نشته دی زما په خیال دی چم کې څوک سړی لیونی شوی. سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. دغه شعرونه د امید انجان صاحب و چې زمونږ ډېر خوږ او ګران ملګری دی په تاکال پایان علاقې کې ژوند کوي. یو مرکه مې ترې ریکارډ کړی و چې هغه ډېرو ملګرو خوښه کړې وه او څه فرمایشونه هم د ملګرو چې دوباره د انجان صاحب نه څه شعرونه ریکارډ کړي نو ملګرو یاد دی چې د انجان صاحب خوا له دوباره راغلی یم نو د هغه ملګرو ته زه دغه مرکه ریکارډ کوم کوم چې فرمایش کړی و دوباره نو ملګرو وخت مو ډېر نه اخلم انجان صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایم. یو نړۍ مننه کوم نادان صاحب ستاسو هم او د ګلزمان بیقرار صاحب هم مننه کوم او ستاسو خصوصي مننه کوم چې تاسو موږ له په دې لنډ وخت کې خپل دومره قیمتي وخت راکړو او ستاسو زه ډېر زیات مشکور یم نادان صاحب. ستاسو هم ډېره مننه کوم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې زموږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو نو وخت مو ډېر نه اخلم ځکه چې وخت لنډ تنګ دی نو ملګرو سره شعرونه شریک کړي غزلې چې ملګري هم ترې خوندونه واخلي او موږ هم ترې خوند واخلو. د غزل نه وړاندې مینوالو زه خپل یو څو شعرونه نادان صاحب ته ډالې کوم چې ستا د حیران حیران نظرنه قربان ستا د حیران حیران نظرنه قربان ستا د خاطر ټول خیبر نه قربان مننه جی ستا د حیران حیران نظرنه قربان ستا د خاطر ټول خیبر نه قربان مننه او په یو نظر دی بندیوان کړم ګینی په یو نظر دی بندیوان کړم ګینی چرته کې زه او چرته سر نه قربان مننه او زه خو شاعر یم مینا کار دی زما زه خو شاعر یم مینا کار دی زما داسې خونا چې هر دلبر نه قربان مننه جی زه خو شاعر یم مینا کار دی زما او داسې خونا چې هر دلبر نه قربان او خار کې ښکلا شته خو وفا نشته دی خار کې ښکلا شته خو وفا نشته دی د خار ښایسته د ګودر نه قربان مننه جی خار کې ښکلا شته خو وفا نشته دی د خار ښایسته د ګودر نه قربان او که د هر زی بس جانانی زما که د هر زی بس جانانی زما او انجان وی شم دی لرو برنه قربان مننه دا که د هر زی بس جانانی زما که د هر زی بس جانانی زما او انجان وی شم دی لرو برنه قربان. او د غزل مطلب ده چې ما ته قصې خپل حملې کړې والله حد کړې ما ته قصې خپل حملې کړې والله حد کړې لا په منبر چې مسلې کړې والله حد کړې مننه جی ګلزمان صاحب چې صاحب اکثر ستا په ایمان باندې شکی شم زه صاحب اکثر ستا په ایمان باندې شکی شم زه ناست میخانه کې فتوی کړې والله حد کړې مننه جی صاحب اکثر ستا په ایمان باندې شکی شم زه ناست میخانه کې فتوی کړې والله حد کړې او ځکه نه چرته کې زما د حق اواز خو کا ځکه نه چرته کې زما د حق اواز خو کا د جنتونو چې داوی کړې والله حد کړې مننه جی ځکه نه چرته کې زما د حق اواز خو کا او د جنتونو چې داوی کړې والله حد کړې او زه به د ښکلو ذکر هیڅ چرې پجار نه کوم زه به د ښکلو ذکر هیڅ چرې پجار نه کوم خپله دوره یې اشارې کړې والله حد کړې مننه جی او زه خو شاعر یم فنکار یم ګناهګار یم ځکه زه خو شاعر یم فنکار یم ګناهګار یم ځکه ته د سودخورو یارانې کړې والله حد کړې او مقطع داسې ده چې انجانه ستا دې زړورتیا ته ته سلام کومه انجانه ستا دې زړورتیا ته ته سلام کومه ټول خصلتونه د آینې کړې
والله حد دې کړی ډېر ښه مننه جي نادان صاحب ډېره مننه. ستاسو هم ډېره مننه کوم. نو ملګرو دا و میدان جان صاحب چې ډېر زړه پورې او خوندور شعرونه مو ترې واورېدل تر بلې خپرونې پورې. زما ملګرو ته او ما ته اجازت راکوي. د خدای په امان.